الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اسلام د ژوند بشپړ نظام د عقیدې پیژندنه. د عقیدې مسایل هغه شیان دي چې زړونه پرې ډاډه کیږي او په داسې یقین بدلون مومي چې هیڅ رنګ شک او تردد ته پکې ځای پاتې نشي. عقیده علمي اړخ تشکیلوي او شریعت عملي برخه رانیسي. د اسلامي عقیدې له اساساتو من قرآن کریم او نبوي سنتو خبر کړي. عقیده د عقد له مادې څخه اخیستل شوې. په لغت کې مضبوطې غوټې ژمنې او تړون ته ویل کېږي. د عربۍ ژبې په محوره کې راغلي دي عقد الحبله یعنې رسۍ کلکه وتړله. په همدې توګه لزوم کلکوالي سخوالي تاکید او ټینګښت ته هم ویل کېږي. په قرآن کې ټینګې ژمنې او تړون ته هم ویل کېږي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، ای مؤمنانو په خپلو تړونونو باندې وفا وکړئ. په اصطلاح کې عقیده په غیبي امورو ټینګ باور تصدیق او اقرار ته ویل کېږي چې په قرآن او نبوي حدیثو کې موږ ته خبر راکړل شوی. نو په دې اساس اسلامي عقیده د هغو منل شوو قضایاو څخه عبارت ده چې عقل زړه او د بشر سلیم فطرت مني. او یا په اصطلاح کې عقیده هغه علم دی چې په عقلي نقلي او یقیني دلایلو د دیني عقایدو اثبات او د شکونو شبهاتو له منځه وړل تر څېړنې او بحث لاندې نیسي. دغه علم د کافرانو له شکونو او درواغو څخه پرده پورته کوي. زړونه پرې ډاډ او اطمینان ترلاسه کوي. څنګه چې د الله تعالی توحید د ده علم له مهمو موضوعاتو څخه ده، نو ځکه ورته د توحید علم هم وایي. پر دې اساس عقیده نظري اړخ ده چې ته هر څه د مخه له انسان څخه د داسې ټینګ او مضبوط باور او یقین غوښتنه کوي چې شک تردد او اشتباه ته پکې ځای نه وي. په دې هکله دومره څرګند نصوص موجود دي او دغه د ټول اسلامي امت اتفاقي قضیه ده. همدغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ټولو پیغمبرانو د دعوت د لومړي پړاو اساسي او بنسټیز مسائل دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.